ښه دې وکړه زویه، دا نظر ته به دې نه یې ور وړي. یا آغا جانه، هغه ته مې نه دي ور وړي. تا کله راته وویل چې هغه ته یې ور وړه؟ یخې اوبه تازه اوبه، یخې اوبه، یخې اوبه تازه اوبه، یخې اوبه. ودان جسم दादा मोजून पता आहे बाजू कारभार पता आहे
دې کړه ولاړ شه پر دغه ځای باندې زما په خدای پښه کاک شومه ولاړ قرار ونه مړی دا خو په خدای که بیا د ژوند څخه ځینې وکړي والله ناځوانه بیا ډېر دین زه خوښ کړم دا دې راماته کړه بس موږ هم خوښ شولو له یاره ته به دونه نه یې خوښ شوی زما لاس ته وګوره بس اوس هم د خدای فضل در باندې وشو ته سره وبسې یاره والله که سر دماغ کار کوي ودرېږه او بابا هر وخت زه دې ګوټ ته راشم ته زما زړه خراب کړې بس که د خدای وبېرېږه لږ شرم وکړه سبا به چې د دې پوډرو په خاطر زه خرڅه کړی یم زه دې ووایم تا ته زه دونه بې غیرته معلومېږم چې د پوډرو په خاطر به چا خرڅوم بې غیرته تا زما پر خور لاس پورته کړئ خورې دا دې څه وکړل چېرته چې خوره ته ونه وایه ته څه حق لرې چې ته زما په خاوند لاس پورته کوې خورې خاوند داسې وي کاروبار یې نشته پر تیار یې خورې ته دا حالت ته وګوره دا پوښتنه ته د خپل ضمیر څخه وکړه زما په کور کې دا ور تاسو ته لاس بل دی فاطمې خورې دا ته څه وه دا زموږ د لاسه خدای خبره چې ستاسو د لاسه په نورو څو کورونو کې دا ور بل دی ته دا کوچنیانو ته وګوره دا عمر د دوی د زده کړې دی که د دوی د کاروبار دی خور جانې زه ستا په مطلب پوه نه شوم زما خاوند د پوډرو مدعا دی د کومو پوډرو کاروبار چې تاسو یې کوئ بس ته خورې بس ته زما دې په خدای سره قسم یې که زه یم که نور خلک وي چې د پوډرو کاروبار کوي زه به هغه خامخا د قانون منګولو ته سپارم زه څه خبرم چې دا هغوی به زموږ کور ته وروره اوس هم وخت شته مه یې وژنئ انسانان مه کونډوئ ښځې او مه یتیمانوئ کوچنیان